حدیث د عائشہ او د ام سلمہ رضی الله عنهما دی او د دوانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانی دی وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصبح جنوبا من جماع وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وکلنا کله سحر په دې حال کې راوختو چې هغه د جنابت په حالات کې او جنابت کې بولیو من جماع ځکه چې د بیبیانو سره به کورواله کړو ثم يغتسل ويصوم وبالانبل او روجه به نیولي او متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کې امام مسلم په کې دا زیادت راوړه د په حدیث ته ام سلمہ کې ولایق دی او د دې په ځای به قضا نه راوړه دا حدیث خو څنګه چې امام ابن حجر رحمه الله ویلي دا هغه حدیث ته چې په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې شنور کتابونو کې مشتي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بس سحر په دې سه حال کې راغی چې هغه به د سب په حالات کې د جنابت په حالات کې او جنوب چاته ویل کېږي چې بچا باندې غسل لازم شوی د کوروالي د لاسه یا د منی د وتو د لاسه کاغه د احتلام په طریقې سره یا بلاس وشتي یا کفار سره باندې او دا جنوب چې د ذکر او انثى دوانو ته ویل کېږي خزي ته او شړی ته یو ته دو ته جمع ته ټولو ته ویل کېږي الله وی ان کنتم جنوبا فطهروا ټولو د پاره ویلې جنوب دي ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیبیانو سره د جماع ټکه ولګاو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره د څه ټکه ولګاو من جماع وجداوا ابو هريره رضی الله عنه بدا فتوا ورکوله ابو هريره رضی الله عنه چې ان من اصبح جنوبا فلا صيام له پچا باندې چې سحر په دې سی وخت کې راغی چې د جنابت په حالت کې نو روزه نه سي کی لکه اوس یو سړی د خپل خې سره کورواله وکړو جنوب شو ګر په باندې سلور بجې دی او په باندې اذان شو سحر راوخته د جنابت په حالت کې د ابو هريره رضی الله عنه د فتوی مطابق د روزه نه کی نو بیا هغه ته چا دا خبره وکړه چې عائشہ او ام سلمہ رضی الله عنهما هغه خو دا خبره کوي هغه خو دې شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بدا حالات راتلو او هغه بروجنی ولې نو ابو هريره رضی الله عنه بیا دا خبره وکړه هما اعلم يهن اعلم هغه په دې خبره باندې زمانه خپويږي او بیا ابو هريره رضی الله عنه د خپل فتوی نه واپس شو او دوی چې ما چې بدا کوم خبره کوله دا ما د الفضل ابن العباس نه اوریدلی ځکه ما دا خبره کوله خو چې اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د پیغمبر خبره کوي چې هغه په دې حال کې او روجه به نیونه بس بیا خو صحیح شو بیا خو دا خبره واضح دلیل لږه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کور کې دنه په روایت کې اوسره دي سي راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصبح جنوبا مني زما د لا سبب یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي زما د لا یعنی زما سره به کورواله کړو جنوبا من جماع من غیر احتلام یعنی احتلام د لا سنه د جنابت په دسه د لا سو دا بر کورواله د لا سو بعض علماء دا خبره ذکر کړی ده په پیغمبرانو باندې احتلام ناراضي دغه چې ویل د شیطان د طرف نه او الله د پیغمبرانو حفاظت کړي نو پیغمبر چې د جنابت په حالت کې نو د کوروالي دراسه وي بنیادی مسله خو واضحه ده کوم چې تاسو واورئ هغه د دې لپاره د حدیث راوړی چې سړی د جنابت په حالت کې او په د باندې سحر راوخته نو هیڅ خبره نه ده د روزه سیده غسل دیو کی بس روجه ده سیده او دغه د جمهور اهل علم د سلورو مذاهب د امامان چې دی ټول د قول دي دلته یو بل مسله به سره ذکر کو د فائدې لپاره او دا به زنانو د لپاره ډیر اهم مسله هغه ده چې یو زنانه ده دغه د حیض بیماری بنده شو د شپې یې سلوختی ختم شو د شپې او لامبلی لانی دي او سحر پر راغی
نو هیڅ خبره نه ده، روژه صحیح ده. لکه څنګه چې سړی د جنابت په حالت کې او سحر پرې راوخوتو، نو دقه شان دا زنانه چې دا د حیض د بیمارۍ نه پاکه شوې ده یا د سلویختۍ نه پاکه شوې ده او سحر پرې راوخوتو دې له لمبلې نه دي، نو هیڅ خبره نه ده، روژه دې خپله پوره کړي او وروسته دې ولامبي. دا سره مې یاده کې که دا غسل عمدن پرېښودی او که سهون پرېښودی، یعنی که قصدن دا غسل لیټ کړی هم صحیح ده، هیڅ خبره نه، او که سهو شوي پکې او دا غسل لیټ کړی هم څه خبره نه ده.